تقریبا 100 کاله وړاندې یوه داسې جګړه پای ته ورسېده چې وړاندې نړۍ تجربه کړې نه وه. یوه جګړه چې له 80 میلیونه ډېر عسکر پکې بوخت ول. په دې ویډیو کې غواړو تاسو ته هغه بشپړ اړین معلومات درکړو چې ولې دا جګړه رامنځته شوه. نو د دې لپاره چې د جګړې په اصلي عواملو پوه شو، اړینه ده چې له 1801 زیږدیز کال څخه یې پیل کړو. دا هغه مهال دی چې د فرانسې او جرمني لنډه جګړه پای ته ورسېده. دا جګړه د فرانسې او د جرمني د شمالي او جنوبي ګډو ایالتونو لخوا رامنځته شوه چې وروسته له 6 میاشتو دوام نه فرانسه ماته شوه او جرمني په یو متحد هیواد بدل شو. په دې جګړه کې جرمني د فرانسې یوه څه خاوره هم خپله کړه. وروستیو کلونو کې جرمني په صنعت او اقتصاد کې ډېر پیاوړی شو او اړو چې د ساتنې په موخه یې ملګري پیدا کړي. لومړی له اتریش هنګري سره، بیا یې له ایټالیا سره د ملګرتیا او همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل چې د جګړې په صورت کې به د یو بل ملاتړ کوي. په دې ډول دوی درې مثلثي اتحاد رامنځته کړ. همداشان په افریقا کې یې نوې مستعمرې جوړې کړې. بل اړخ ته فرانسې هم له روسیې سره د همکارۍ او ملګرتیا ورته تړون لاسلیک کړ. له ایټالیا سره یې هم پټ تړون وکړ ترڅو د جګړې په صورت کې له یوې خوا ډاډه وي. انګلیس هم د جرمني له اقتصادي پرمختګ څخه په ویره کې و. له فرانسې او روسیې سره ګډ شو. په دې ډول دوی د جرمني د مثلث پر وړاندې د متفقینو مثلث جوړ کړ. د بالکان په هیوادونو کې اتریش هنګري د بوسنیا او هرزګوینا خاوره لاندې کړه چې دا کار د سربیا خوښ نشو ځکه چې سربیا د جنوبي سلواک قومونو د جلا هیواد جوړولو فکر درلود. په دې ډول سربیا له روسانو سره ملګرې شوه. د 1914 کال د جون د میاشتې په 9 یو سربیایي په بوسنیا کې د اتریش هنګري د شاهي کورنۍ غړي په سرایو کې ووژل. دې پیښې اتریش ډېر په غوسه کړ. سربیا د پیښې د څېړنو مخه ونیوه چې په دې ډول اتریش په سربیا حمله وکړه او جګړه یې پیل کړه. روسیه د سربیا مرستې ته راغله او جرمني د اتریش په ملاتړ پر روسیې حمله وکړه چې له امله یې فرانسه هم جګړې ته راغله. جرمني د شنیفل جګړې ایس پلان جوړ کړ چې غوښتل یې په پاریس د بلجیم له ناپیلې خاورې نه حمله وکړي. جرمني په بېطرفه هیواد بلجیم برید وکړ چې دې کال انګلیس جګړې ته اړ کړ او جګړه یې پیل کړه. د بلجیم پوځ په چټکۍ تر شا شو او جرمنیان فرانسې ته ننوتل. فرانسې پلازمینه بغداد ته ولېږدوله. جرمن پوځ غوښتل پاریس ونیسي ولې د فرانسې او انګلیس مقاومت د جرمن جوړ شوی پلان شنډ کړ. کله چې د جرمني پلان شنډ شو، جرمني وغوښتل چې د فرانسوي پوځ ملاتړي بندري ښارونه تر ولکې لاندې راولي ترڅو دوی د انګلیس له ملاتړه بې برخې کړي. بلجیمي پوځ د جرمني په وړاندې په چټکۍ په شاتګ وکړ او تر هغې چې د ایزر سیند غاړې ته ورسېدل. بلجیمي پوځ د جرمن پوځ د مخنیوي لپاره په ځمکو اوبه خوشې کړې چې په دې ډول یې د پرمختګ مخه ونیوه. دې طرحې د خندق یا جر ایستلو طرحه رامنځته کړه او 200 کیلومتره اوږد جر یې تر سویس پورې وایست. د لویدیځ په جبهه کې د نه پرمختګ له امله جرمني د جګړې لوری د ختیځ پلو د روسیې خواته کړ ترڅو روسیې سره جګړه وکړي. دا مهال عثماني خلافت هم جګړه د جرمني په ملاتړ په 3 جبهو کې د روسیې، انګلیس او فرانسې پر وړاندې پیل کړه. په شمال کې له روسیې سره، په لویدیځ کې د سویس کانال پر سر له انګلیس او فرانسې سره، همداشان په جنوب ختیځ کې په کویټ کې د نفتي منابعو پر سر له انګلیس سره جګړه پیل کړه. انګلیس په دې جګړه کې عرب قبایل پاڅون ته وهڅول. ژمنه یې ورسره وکړه چې له جګړې وروسته به خپلواکي ورکوي. بلخوا ایټالیا هم د ځمکو د لاسته راوړلو لپاره د اتریش هنګري په وړاندې جګړه پیل کړه. له بلې خوا اسیا کې جاپان هم د جرمني د مستعمرو د خپلولو په خاطر جګړه پیل کړه. همداشان په افریقا کې د جرمني په مستعمرو متفقینو انګلیس، فرانسې او بلجیم جګړه پیل کړه. دې جګړې ته فرانسې، بلجیم او انګلیس له خپلو مستعمرو سرتیري راټول کړل چې فرانسې له افریقا څخه 8 سرتیري د اروپا جګړې ته راوستل. انګلیس هم له خپلو مستعمرو څخه 2.7 میلیونه سرتیري راټول کړل چې له دې ډلې نه نیم سرتیري له هند څخه و او په دې سرتیرو کې پښتانه هم ول.
د بلکان په هیوادونو کې بلغاریا د اتریش په ملاتړ په سربیا حمله وکړه او د سربیا خاوره یې ونیوه. په لویدیځه جبهه کې جرمني بیا هم په آرامه نه وناست بلکې د جګړې نوي تاکتیکونه یې ازمویل. په پاریس او لندن د بمونو غورځول پیل کړل او دا کار تر هغه وخته دوام وموند تر هغو چې انګلیس ماشینګن په نوم وسله جوړه کړه. وړې الوتکې یوازې د جګړې په لومړیو لیکه کې وکارېدې. بلخوا جرمني اوبتلونه جوړ کړل چې پر مټې د انګلیس پر خاوره او د دوی پر بیړیو یې حملې کولې. بالاخره د جګړې په جرونو کې دواړو خواوو زهري ګازونه وکارول چې ډېره مړینه یې درلوده. بیا هم لومړۍ لیکه د انسانانو د سر په ډېره لوړه بیه وساتل شوه. سره له دې چې متفقینو ډېره هڅه وکړه د جګړې لیکه بدله کړي ولې د جګړې لیکه ثابته پاتې وه. په دې لیکه کې پښتنو هم ګډون کړی و چې د بلجیم ای پر ښار کې مړه شول. جرمني هم له دې جبهې ستړی و. له همدې امله بیا د جګړې ډول بدل کړ او سمندري جګړې یې پیل کړې او هڅه یې کوله چې د متفقینو اړوند ټولې کښتۍ ډوبې کړي هغه که تجارتي هم وي. د جګړې له امله روسیې ډېر تاوان وکړ چې له امله یې 1.7 میلیونه سرتیري ووژل شول. اوږدې جګړې یو نوي انقلاب ته چې د تزار امپراتوري یې ړنګه کړه لاره هواره کړه. په عین وخت کې امریکا چې ځان یې له اقتصادي اړخه قرباني ګڼلو د فرانسې په متفقینو ورګډ شو. روسیه کې بل انقلاب رامنځته شو چې سم د لاسه یې جګړه ودروله او له جرمني سره یې د سولې تړون لاسلیک کړ. جرمني له روسیې سره له سولې وروسته خپل پام یې بیا لویدیځې جبهې ته واړاوه او په چټکۍ سره یې لومړۍ لیکه ماته کړه او متفقین یې په شا وتمبول. خو دا ځل جګړې ته یو نوی متفق رازیات شوی و او متفقین د جګړې په وړاندې ځواکمن شوي ول چې په پایله کې جرمني په شاتګ ته اړ شو. جرمن ولس نور د جګړې له مصارفو او د ځوانانو له مرګونو ستړی شوی و او ټولو د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوله چې حکومت هم مجبور شو هغه جګړه چې 18 میلیونه خلک پکې ووژل شول ودروي. د 1919 کال د جون په میاشت کې متفقین په ورسای کې پرته له متحدینو یعنی اتریش هنګري او جرمن سره ناسته وکړه او متحدین یې د جګړې په تاوان ناغه کړل چې دوی باید ټول تاوان ورکړي. د اتریش هنګري امپراتوري یې په وړو خپلواکو هیوادونو تقسیم کړه. عثماني خلافت هم ړنګ شو. خاوره یې فرانسې او انګلیس تر خپل منځ وویشله. همداشان د جرمني پوځ محدود او مستعمرې وویشل شوې. دا ډول خپله د جرمني 15% خاوره فرانسې، بلجیم، ډنمارک او پولنډ ته ورکړل شوه. ولې صنعت او کارخانې یې پر ځای پرېښودل شوې تر څو د جګړې هغه تاوان چې د دوی په اوږو ایښودل شوی و ورکړی شي. دوی غوښتل په دې ډول جرمني د تل لپاره کمزورې وساتي.